دا جینۍ پیر صاحب لاړه او پیر صاحب ته ویل کنه وای ماله داسې تعویض وکړه چې زما خاوند زما تابع شي. پیر صاحب ورته ویل کنه ویل زه به تاله تعویض کوم خو ته به د ازمري اختر راوړې او چې زه په دې تعویض کې بند کړم نو دا به هله کار کوي. ملګرو ویډیو را سره مکمل وګورئ کنه چې په اخره کې د جینۍ سره څه کېږي او ټول عبرت پکې زموږ دپاره دی. ملګرو د جینۍ چې ده نو دې یو پیر صاحب لاړه او پیر صاحب ته ویل کنه وای ماله یو داسې تعویض وکړه کنه چې زه زما خاوند چې زما تابعدار شي چې زه څه خبره کوم کنه زما خاوند هغه خبره مني. پیر صاحب ورته ویل کنه وای زه به تاله تعویض وکړم کنه او ته به داسې چل وکړې کنه چې د ازمري د بریتو د یخته به راوړې چې زه دا په دې تعویض کې بند کړم. کله چې دا زه په دې تعویض کې بند کړم نو دا چې دی نو دا تعویض به ډېر کار کوي او ستا د خاوند چې دی نو دا به ستا تابع شي او بالکل چې ته څه وایې نو هغه به مني. نو هغه جینۍ چې ده نو دا پیر صاحب د خوا نه روانه شوه او چې کله کور ته راتله نو ډېره زیاته خفه وه ځکه چې د ازمري د بریتو یخته چې دی نو دا راوړل ډېر زیات ګران کار دی. تاسو ته ښه پته ده د ازمري چې هغه د ځنګل باچا دی. هغه نه پس چې کور ته راغله 2 ورځې وشوې که نه دا جینۍ ډېره زیاته خفه ده او سوچونه کوي او د قصابي دکان ته راغله او قصابي د دکان نه غوښه راواخیستله او ځنګل طرف ته روانه شوله. چې کله ځنګل طرف ته روانه شوه که نه ملګرو چې دې یو ازمری ولیدو په ځنګل کې چې کله هغه زمری ولیدو نو هغه زمری ډېر زیات غړمبېدو. نو ملګرو دی چې دن جینۍ هم خاله ور روانه شوه او د لرې نه ورته غوښه ور واچوله او دا جینۍ ترې بېرته راوتښتېده او د ازمری نه دی د ازمری چې دی نو دا غوښه وخوړله. په دویمه ورځ چې ده نو دا جینۍ چې ده نو بیا د قصابي دکان ته راغله او بیا یې غوښه راواخیستله او بیا چې ده نو بیا یې د ازمري له راوړو ازمري ته ور واچوله. داسې وخت تېرېدو د ازمري چې ده نو دې سره عادت کېدو دا غوښه یې ورته ورچېله. اخر کار دا جینۍ ولګېده که نه چې د ازمري چې ده نو دې خپو له راغی په دې خپو کې ککرۍ کېښودله. ملګرو چې کله یې په دې خپو کې ککرۍ کېښودله نو د جینۍ چې ده نو دا ترې بیا نه هېرېدله او دې یې قینچي راواخیسته او د ازمري نه دی د ازمري د بریتو نه دا یخته کټ کړله او دی یې راواخیستل. دا جینۍ چې ده نو دا ډېره زیاته خوشحاله ده که نه چې اوس به زما کار وشي او زما د خاوند چې دی نو اوس به زما د تابع شي چې زه څه وایم نو زما د خاوند به مني. هغه یخته راوړل که نه د ازمري د بریتو یختې راوړل که نه پیر صاحب له چې کله یې پیر صاحب له راوړل که نه پیر صاحب ورته عجیبه خبره وکړه وایي چې تا دومره محنت په دې ازمري باندې کاوه هغه ستا خپو له راغی وایي ته دومره محنت چې دی نو په خپل خاوند باندې وکړه دا به هم ستا سره صحیح شي او ستا سره به صحیح تعلق ساتي او بل دا چې ستا به تابع شي لکه څنګه چې ازمری تا په دومره ورځو کې تابع کړو. واقعا موږ له ډېر غټ عبرت موږ له پکار دی ځکه چې په دې کې غټ عبرت و چې یوه جینۍ چې ده نو ازمري باندې دومره کوشش کاوه د خپل خاوند دپاره چې دې دومره کوشش کړی وی نو هغه به هم داسې شوی و لکه څنګه چې ازمری چې دی نو هغه د جینۍ خپو له راغی او هغه د بریتو نه وله یخته راکټ کړله او هغه پیر راوړل. نو پیر ورته هم داسې وویل که نه ویل چې دا دومره محنت په خپل خاوند باندې کړی وی نو هغه به هم ستا تابع شوی وی او ستا سره به صحیح تعلق ساتلی چې تا څه ویلې نو هغه به یې منلی. چې نن سبا چې زنانه چې دي نو دا ډېرې دا قیسې کوي د تعویضونو دا قیسې نه دي دا ډېرې زیاتې کوي. که تاسو سوچ وکړئ نو تعویضونه له به روانې دا بالکل فضول کار دی. د پیر له ځي تعویضونه وکړه واخوا او دې خو دا بالکل فضول دی او دا زه نه منم چې دوی دا تعویضونه کوي او دا تعویضونه شته دی نه ښه داسې بر نه غدي دیونه پیسې واخلي او خاوندان یې ولې پیسې رالېږي او دوی الټه چې دي نو وایي تعویضونه واخوا او دې خوا وایي په خپل خاوند تعویض کومه او د هغه نه پس چې دی نو هېڅ ورته هم نه میلاوېږي. نو زما دا ویډیو پیغام چې دی نو ټولو زنانو ته ورسوئ چې دوی ته ټولو ته ورسي چې دوی دا تعویضونه نه دي دا قصه بالکل ختمه کړي دا بالکل فضول ده څنګه چې د پیر صاحب چې دی نو د جینۍ سره عجیبه غوندې کیل وکړو.